یو هلک و چې ښه خوی او اخلاق یې نه لرل. پلار یې ورته میخونه ورکړل او ورته یې وویل چې هر ځل چې غوسه کېدلې نو یو میخ په دغه دیوال کې ټک وهه. د لومړۍ ورځې په ترڅ کې هغه هلک 37 میخونه په دیوال کې ټک وهل. د څو اونیو په تېرېدو سره کله چې هغه د خپلې غوسې د کنټرول هنر زده کاوه، په دیوال کې د میخو شمېر هم کمېده. هغه پوه شو چې د غوسې کنټرولول د میخونو د ټکولو نه آسان کار دی. بالاخره یوه ورځ راغله چې د هلک غوسه نوره ختمه شوه. هغه دا خبره خپل پلار ته وکړه. پلار یې ورته وویل اوس دا ټول میخونه له دیواله وباسه. ورځې تېرې شوې او هلک بالاخره خپل پلار ته وویل چې ټول میخونه مې له دیواله نه ویستل. پلار یې د هلک لاس ونیوه او هغه دیوال ته یې مخامخ ودراوه. ورته یې وویل زویه، تا یو ښه کار کړی او په خپله غوسه بریالی شوی یې، خو دیوال ته وګوره، اوس د مخکې غوندې نه دی. کله چې ته د غوسې په وخت کې خبرې کوې، هغه خبرې هم همداسې نښې پرېږدي. که ته چاقو واخلې او یو کس پرې ووهې او بیا ترې 1000 ځلې بښنه وغواړې، خو 1000 ځلې بښنه هم هغه زخم له منځه نشي وړی. د خولې زخم هم د چاقو د زخم په څېر درد کوي. دا نصیحت دا ښیي چې څومره باید په خپلو خبرو او احساساتو کې محتاط اوسو، ځکه چې هر کلمه او هر عمل د نورو په زړونو کې ژور اغېز پرېږدي.